کله چې هارون رشید د مرګ په بستر پروت او په دې پوه شو چې د ژوند وروستۍ شېبې دي، نو خپل ملګرو ته یې وویل زه غواړم هغه قبر ووینم په کوم کې چې زه دفن کېږم. هغوی هارون رشید واخیست او خپل قبر ته یې ورساوه. کله چې هارون خپل قبر ته وکتل نو یې ډېر ورسخت یې وژړل او بیا یې خپل شاوخوا خلکو ته وکتل او د الله تعالی دا قول یې ووایه: ما اغنا عني مالیه هلک عني سلطانیه. زما مال ما ته هیڅ ګټه ونه رسوله، زما قدرت زما له لاس څخه ووت. بیا یې اسمان ته خپل سر پورته کړ، بیا یې ډېر سخت وژړل او داسې وویل: ای هغه ذاته چې سلطنت دې زوال نه لري، پر هغه چا رحم وکړه چې سلطنت یې ختم او پای ته ورسید. ای مسلمانه دا خبره په یاد ساته چې هر شپې پسې سبا وي، که شپه څومره هم اوږده شي سهار راتلونکی دی. عمر چې څومره هم اوږد شي نو قبر ته ورتګ حتمي دی. الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د آخرت سفر اسانه کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.